اوس را رسیږو د بنی اسرائیلو مبارکې سورې ته چې د قرآن عظیم الشان ولسمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 111 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک دی هغه ذات چې وشپه خپل بنده له مسجد حرام نه تر هغه لري یعنی اقصا مسجد پورې بوت کوم چې د هغه چاپیریال مو برکتی کړای دی تر څو چې په هغه باندې خپل ځینې نښانې وګورو په حقیقت کې همغه دی د هر څه اوریدونکی وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا موږ دینه مخکې موسی ته کتاب ورکړی او هغه مو د بنی اسرائیل لپاره د هدایت وسیله ګرځولې و له دې سپارښت سره چې لما څخه پرته بل څوک خپل معتمد منیسي ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا تاسو د هغو خلکو زوجات یاست چې موږ له نوح علی السلام سره په کشتۍ کې سپاره کړیو او نوح علی السلام یو شکر کوونکی بنده و وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا او موږ په خپل کتاب کې بنی اسرائیل په دې هم خبر کړی و چې تاسو به په ځمکه کې دوه ځلې ډیر لوی فساد را ولاړ کړی او لوی سرکشي به وخایاست فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا نو کله چې د هغو د لومړی سرکشي وخت راغی نو ای بنی اسرائیلو موږ ستاسو د مقابلې لپاره خپل داسې بندگان را پاڅول چې ډېر زورورو او هغوی ستاسو په هیواد کې په ننوتلو هر لوري ته خواره شول دا یوه پوره کېدونکې وعده وه ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا لدې وروسته مونږ تاسو ته پر هغو د برلاسۍ موقع درکړه او له تاسو سره مونږ د مال او اولاد په درکولو مرسته وکړه او ستاسو شمیر مونږ له پخوا نه زیات کړ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ګورئ که تاسو ښه وکړل نو هغه په خپل ستاسو لپاره ښه او که بد مو وکړل نو هغه په خپل ستاسو لپاره بدی ثابته شوه بیا کله چې د دوهمې وعدې وخت راغی نو موږ نور دښمنان پر تاسو مسلط کړل تر څو چې هغوی ستاسو په څیرو کې د غم او غصې آثار پیدا کړي او په مسجد یعنی بیت المقدس کې په همغه شان ننوځئ لکه څنګه چې مخکې دښمنان ننوتلي وو او په کوم شي باندې چې د هغو لاس بر شي هغه تباه کړي عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا کېدای شي چې اوس ستاسو رب پر تاسو رحم وکړي خو که تاسو بیا خپل پخوانی چلن تکرار کړ نو موږ به هم بیا خپل عذاب تکرار کړو او نعمت منکرو کسانو ته موږ دوزخ بندیخانه جوړه کړې ده إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون
لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حقیقت دا دی چې دغه قرآن هغه لار ښیي چې بیخي سمه سیخه ده. کوم کسان چې هغه ومني هي چارې سرته ورسوي هغو ته دا زیری ورکوي چې د هغو لپاره ستر اجر دی. او کوم کسان چې آخرت نه مني هغو ته دا خبر ورکوي چې د هغو لپاره موږ دردناک عذاب تیار کړی دی. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. انسان په هغه شان بدی غواړي کوم چې د خیر غوښتل پکار دي. انسان ډیر تل ورکوونکی دی. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ګورئ مونږ شپه او ورځ دوه نښانې ګرځولې دي. د شپې نښانه مو بېنوره وګرځوله او د ورځې نښانه مو روښانه کړه تر څو تاسې د خپل رب فضل ولټولی شئ او د میاشتو کلونو حساب معلوم کړی شئ. په دغه ډول مونږ هر شی په تفصیل سره یو له بله بیل کړي دي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. د هر انسان شامیت مونږ د هغه په خپله غاړه کې ځوړند کړی دی او د قیامت په ورځ به مونږ یوه لیکنه هغه ته راوباسو چې هغه به یې د یو پرانستي کتاب غوندې ومومي. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولولا خپل عمل نامه نن د خپل محاسبې لپاره ته په خپله کافي یې. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. څوک چې سم لاره غوره کړي د هغه سم تک په خپل د همغه لپاره ګټور دی او څوک چې گمراه وي د هغه د گمراهي وبال پر همغه دی. هیڅ پیټه اخیستونکی به د بل پیټه وانخلي او مونږ په عذابونکې نه یو تر څو چې د حق او باطل په توپیر باندې د خلکو د پوهولو لپاره یو پیغمبر ونه لیږو. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. کله چې موږ د کومې سیمې د هلاکولو اراده کوو نو د هغې بډایانو ته حکم کوو او هغوی پکې په نافرمانیو لاس پورې کوي. هله نو پر هغې سیمې د عذاب فیصله تطبیقیږي او موږ هغه بیخي تباه کوو. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وګورئ څومره نسلونه له نوح نه را په دې خوا زموږ په حکم هلاک شول. ستا رب د خپلو بندګانو له ګناهونو څخه په پوره ډول باخبره دی او هر څه ویني. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. څوک چې د دې دنیا د کومې سملاسي ګټې غوښتونکی وي هغه ته موږ هم دلته ورکوو چې چاته دې څه ورکولو غواړو. بیا د هغه په برخه دوزخ لیکو چې هغه به ملامت او له رحمته محروم ورننوځي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا.
او څوک چې د آخرت هیله مند وي او د هغه لپاره هلې ځلې وکړي هغه چې هلې ځلې چې د هغه لپاره پکار دي او هغه مؤمن هم وي نو د هر دغه سی وګړي هلو ځلو ته به د قدر په سترګه وکتل شي. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هم دغو او هم هغو دواړو ډلو ته موږ په دنیا کې د ژوند وسایل ورکوو. دا ستا د رب بخشش دی او ستا د رب ورکړه له چا څخه منع نه ده. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. خو ګوره په همدې دنیا کې مونږ یوې ډلې ته پر بلې څنګه فضیلت ورکړی دی او په آخرت کې به د هغې درجه لا زیاته وي او د هغې فضیلت به نور هم زیات لوړ وي. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نو له الله سره بل څوک معبود منیسه که نه نو پړ او بې مرستندویه او بې ملاتړه به پاتې شي. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ستا رب حکم کړی دی چې تاسو د بل هیڅ چا عبادت مکوئ مګر یوازې د هغه له مور او پلار سره ښه چارچلند وکړئ. کله تاسو سره له هغو نه یو یا دواړه زړښت ته ورسیږي نو هغو ته اف قدرې مه وایه مه هغو ته په تور بریښ ځواب ورکوه بلکې له هغو سره په درناوي خبرې کوه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او په نرمۍ او رحم سره د هغو په وړاندې ماته غاړه اوسه او دا دعا کوه چې پروردګاره پر دوی رحم وکړه لکه څنګه چې دوی له زړه سوي او خواخوږۍ سره په ماشومتوب کې زه پاللی وم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ستاسې رب ښه پوهیږي چې ستاسې په زړونو کې څه دي که تاسې صالحان اوسئ نو هغه د دغسې ټولو کسانو لپاره بښنه کوونکی دی چې خپل قصور ته په متوجه کېدو د بندګۍ د سمې کړنلارې لوري ته راواوړي. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. د خپلوي خاوند ته د هغه حق ورکړي او هم د مسکین او مسافر حق ورکړي او له اسراف څخه ډډه وکړي. بېشکه چې اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي او شیطان خپل پروردګار ته ډیر ناشکره دی. او کله هغو نه لرونکو کسانو څخه مخ اړوئ چې څه نه لري په دې اساس چې تر اوسه د الله د هغه رحمت په لټه کې یاست چې تاسې هیله مند یئ نو هغو ته نرم ځواب ورکړئ. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. مخپل لاس تر غاړې تړاو مې بیخي داسې غځولی پرېږده چې پړ او بېوسی پاتې شي. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.
ستا رب چې چاته غواړي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي هغه د خپلو بندگانو له حاله باخبر دی او هغوی ویني ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا خپل اولادونه د بیوزلۍ له ویرې مه وژنئ موږ به هغو ته هم روزي ورکړو او تاسې ته هم په حقیقت کې د هغو وژل ستره ګناه ده ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا زنا ته مه نږدې کیږئ هغه ډېر ناوړه کار دی او ډېره بده لاره ده ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا د نفس وجنې مرتکب کیږي مه د هغه چې الله حرام کړی دی مګر په حق سره او څوک چې مظلوم وجل شوی وي د هغه وارث ته مونږ د غچ غوښتنې یعنی قصاص حق ورکړی دی نو په کار ده چې هغه په وژلو کې له حده تیری ونه کړي له هغه سره به شرعاً مرسته وشي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا د یتیم مال ته مه نږدې کیږئ مګر په ډیره ښه طریقه تر هغه پورې چې هغه د خپلې ځوانۍ سن ته ورسیږي په خپل تعهد پابند اوسئ دا یقیني ده چې د خپل عهد په باب به تاسې وپوښتل شئ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا که په پیمانه ورکړه کوي نو پوره یې ډکه کړئ که تله کوي نو په سمه ترازو یې وکړئ دا ښه کړنلاره ده او د عاقبت په لحاظ سره همدا ډیره غوره ده ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هغه څه مه تعقیبوه چې تا ته د هغې علم نه وي غوږونه سترګې او زړه هر څه ارومرو پوښتېدوني دي ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا په ځمکه کې ویاړلی په تکبر سره مه ځه ته نه ځمکه څیرولی شې نه د غرونو هسکوالي ته رسېدی شې كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها دغه چارونه د هر یوې بده جنبه ستا د پروردګار په نزد ناکاره ده ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستا رب تا ته وحي کړي دي او ګوره له الله سره کوم بل معبود منیسه کنه نو په دوزخ کې به پر شوی او له هرې ښېګڼې نه محروم وغورځول شي أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما څومره د حیرانتیا خبره ده چې ستاسې رب پر تاسې زامن پیرزو کړل او د خپل ځان لپاره یې پرښتې لوڼې ونیولې ډېر غټ دروغ دي چې تاسې له خولې څخه راباسئ ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا مونږ په دې قرآن کې په بیلابیلو ډولونو سره خلک وپوهول چې متوجه شي خو هغوی له حق نه لا زیات لرې کیږي قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى
سبيلا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې کله الله سره بل خدای هم وایي لکه چې دوی وایي نو هغه به د عرش د څښتن مقام ته د رسیدو هڅه ارومرو کړې وای. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هغه پاک دی او له هغو خبرونو ډیر پورته او لوړ دی چې دوی کوي. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. د هغه پاکي خو او اسمانونو او زمکه او هغه ټول شیان بیانوي چې په اسمانونو او زمکه کې دي. هیڅ شی داسې نشته چې د هغه لستاینې سره د هغه پاکي نه بیانوي. خو تاسو د هغه په پاکي بیانولو نه پوهیږئ. حقیقت دا دی چې هغه ډیر زغمونکی او بخښونکی دی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. کله چې ته قرآن لولې نو موږ ستا او په آخرت باندې د ایمان نه راوړونکو ترمنځ یوه پرده حایله ګرځو او د هغو په زړونو داسې پوښ اچوو چې هغوی هیڅ پرې نه پوهیږي او د هغو په غوږونو کې کوڼوالی پیدا کوي. او کله چې ته په قرآن کې د خپل رب د یووالي یادونه کوي نو هغوی په کرکې سره مخ اړوي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مونږ ته معلومه ده چې کله هغوی ستا د خبرې اورېدو ته غوږ دي نو په اصل کې څه اوري او کله چې کینی په خپلو کې پسپسکۍ کوي نو څه وایي. دا ظالمان په خپلو منځو کې وایي چې دا خو یو کوډ وهلی سړی دی چې تاسې ورپسې روان یاست. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ګوره دوی په تا پورې څنګه خبرې تړي. دوی بې لارې شوي دي. دوی د لارې موندلو وس نه لري. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. هغوی وایي کله چې موږ یو موټی هډوکي او خاورې شو نو آیا موږ به بیا له سره نوي ژوندي راپاڅول شو؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا. دوی ته وایه که تاسې تیږه یا وسپنه هم شئ یا له دې نه هم کوم بل زیات سخت شی چې ستاسې په زړونو کې د ژوندي کېدو استعداد هیڅ پکې نه وي بیا به هم تاسې راپاڅېږي. هغوی به ارومرو پوښتنه وکړي څوک دی هغه چې موږ بیا د ژوند لوري ته راواړوي؟ ځواب ورکړه همغه ذات چې تاسې په لومړي ځل کې پیدا کړي. هغوی به په سر خوځولو پوښتنه وکړي ښه نو دا به کله وي؟ ته ووایه ولې حیرانېږئ؟ هغه وخت نږدې راتلونکی دی. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. په کومه ورځ چې هغه تاسې ته غږ وکړي نو تاسې به د ستاینې په حال کې د هغه د بلنې په ځواب کې راووځئ او په هغه وخت کې به ستاسې ګمان دا وي چې موږ د لږ وخت لپاره په دې حال کې پاتې شوي یو. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان
ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. او اے محمد صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته وایي چې له ژبې نه هغه خبره راوباسي چې ډیره ښه په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو هڅه کوي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکارا دښمن دی. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ستاسې رب ستاسې په حال باندې ډیر ښه خبر دی که هغه وغواړي نو پر تاسې به رحم وکړي او که یې خوښه شي نو عذاب به درکړي. او ای پیغمبره موږ ته پر خلکو باندې څارونکی نه یې لیږلی. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ستا رب په ځمکه او اسمانونو کې مخلوقات ډیر ښه پیژني. موږ ځینو پیغمبرانو ته په ځینو نورو زیاتې مرتبې ورکړې او موږ داود ته زبور ورکړی. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. دوی ته وایه هغه معبودان وبلئ چې تاسې له خدایه پرته خپل کار جوړونکي ګڼئ. هغوی نه له تاسې نه څه کوم کړاو ایسته کولی شي او نه یې بدلولی شي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. دوی چې چاته بلنه ورکوي هغوی خو په خپله د خپل رب حضور ته د رسېدو وسیلې په لټه کې دي چې کوم یو هغه ته زیات نږدې شي او هغوی د هغه د رحمت هیلهمن او د هغه د عذاب څخه ویریدونکي دي. حقیقت دا دی چې همدا ستا د رب عذاب د ویرې وړ دی. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. او هیڅ داسې سیمه نشته چې موږ هغه له قیامته مخکې د هغې وګړي هلاک نه کړو یا سخت عذاب ور نه کړو. دا حکم په الهي کتاب یعنی لوح محفوظ کې لیکل شوی دی. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. او موږ د معجزو له لیږلو نه بل څه نه یو منع کړي مګر دغه خبرې چې له دې نه مخکې خلکو هغه دروغ ګڼلې دي. لکه وګورئ سمودیانو ته موږ په څرګنده اوښه راوستله او هغو ورباندې ظلم وکړ. موږ معجزې د دې لپاره لیږو چې خلک د هغو په لیدلو وویریږي. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. او یاد کړه چې کله مونږ ته وویل چې ستا رب د علم او قدرت لخوا په خلکو احاطه ده او هغه خوب مو دروښود هغه مو د خلکو لپاره فتنه وګرځوله تر څو د انکار کوونکو انکار لا زیات شي او دین مرتد هم شي او همدا راز د زقوم هغه ونه چې په قرآن کې پر لعنت شوی او مونږ دوی په دغو شیانو ویرو خو دا ویرونه د دوی سرکشي لا زیاتوي. د بنی اسرائیل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان ولسمه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 111 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 1 آیت څخه اوري. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا او یاد کړه کله چې مونږ پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړي نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه هغه وویل ایا زه هغه چاته سجده وکړم چې تا هغه له خټې نه پیدا کړی دی قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا بیا یې وویل ښه خیر آیا دی د دې وړ و چې تا ده ته پر ما باندې فضیلت ورکړ که ته ماته د قیامت تر ورځې پورې مهلت راکړې نو زه به د ده د ټول زوزات بیخ وباسم یوازې لږ غوندې کسان به راڅخه وژغورل شي قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا الله تعالی و فرمایل خدل لاړ شه له هغو نه چې هر څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول د هغو ټولو لپاره د دوزخ پوره بشپړه سزا ده واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا او هر هغه څوک چې په خپل بلنې سره خویا ولای شي وی خویا وا خپل سپاره پلي دی ور باندې راوله په مالونو او اولادونو کې ور سره برخوال شه او هغوی د وعدو په دام کې ونه خلوه او د شیطان وعدې لوي غلونې پرته نور هیڅ هم نه دي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا بشک زما پر بندگانو به ته کوم تسلط نه لري او د توکل لپاره ستا رب کافي دی ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ستاسي حقيقي رب خو هغه دی چې په سمندر کې ستاسي کشتۍ چلوي ترڅو تاسي د هغه د فضل لټه وکړئ حقیقت دا دی چې هغه ستاسي په حال ډیر زیات مهربان دی وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا کله چې په سمندر کې پر تاسو مصیبت راځي نو له هغه یو ذات نه پرته نور ته چې بلنه ورکوي هغه ټول ورکیږي خو کله چې هغه تاسو ژغوري وچې ته مرسوي نو تاسو له هغه نه مخ اړوي پر احتیاج چې انسان ډیر ناشکر دی أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا کنو آیا تاسو له دې خبرې نه بیخي بې غمه یې چې خدای به کله په همدې وچه باندې تاسو په ځمکه کې نه باسي یا به پر تاسو تیږې ورونکی طوفان راوالوزوي او تاسو به له هغه نه هیڅ ژغورونکی ملاتړ ونه مومئ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا او آیا تاسو له دې نه څه ویره نه لرئ چې خدای به بیا په کوم وخت کې تاسو سمندر ته بوزي او تاسو د ناشکرۍ په بدله کې به پر تاسو سخت طوفاني باد والوزوي غرق به مو کړي او تاسو به داسې څوک نه وي چې له هغه نه تاسو د دغه عاقبت بازخواست وکړئ شي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا دا خو زموږ پیرزوینه ده چې موږ بني آدم ته لوی ورکړه او هغو ته مو په وچه او لمده کې سپرلي ورکړي او هغو ته مو له پاکو شیانو څخه روزي ور په برخه کړه او پر خپلو زیاترو مخلوقاتو باندې مو ښکاره لوړتیا ور وبخله يوم ندعو كل أناس
إمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هغه په پام کې ونیسه چې مونږ هر ډله خلک د هغې له رهبرانو سره راوغواړو په هغه وخت کې چې کوم کسانو ته خپل عملنامه په ښي لاس کې ورکړی شوه هغوی به خپل عملنامه ولولي او پر هغو به یو بل سره ظلم ونه شي. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. او څوک چې په دې دنیا کې د حق له لیدو نه ړوند پاتې شو هغه به په آخرت کې هم ړوند پاتې شي بلکې په لارموندنه کې له ړندونه هم زیات ناکام. وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی په دې هڅه کې هیڅ سستی ونه کړ چې تا په فتنه کې وغورځوي له هغې وحی نه دې راواړوي چې مونږ درلېږلې ده تر څو چې ته زمونږ په نوم له خپله ځانه کومه خبره جوړه کړې که تا داسې کړي وای نو هغو هرومرو ته په دوستۍ نیولې. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. او لرې نه وه چې که چېرته مونږ ته ټینګ کړی نه وای نو ته به د هغو لوري ته څه ناڅه ورمات شوی وي خو که تا داسې کړي وای نو مونږ به پر تا باندې دنیا کې د 2 برابره عذاب خوند څکلی وای او په آخرت کې به هم د 2 چنده عذاب بیا به زمونږ په مقابله کې تا کوم مرستندوی نه وای موندلی. وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. او دوی دغه خبره ته هم لا تړلې ده چې له دغه هیواد نه ستا قدم ایسته کړي او تا له دې ځایه وباسي خو که دوی دغه کار وکړي نو له تا نه وروسته به په خپله دوی هم دلته دومره زیات وخت استوګنه ونه شي کړی. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. دا زموږ ځانګړې کړنلاره ده چې د هغو ټولو پیغمبرانو په باب مونږ چلولې ده چې له تا نه مخکې مونږ هغوی لیږلي او زمونږ په کړنلاره کې به ته کوم بدلون نه مومې. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لمونځ قائم کړه د لمر له زوال نه د شپې تر ترږمۍ پورې او د سهار قرائت یعنی لمونځ هم لوله ځکه چې د سهار په قرائت لوستلو یعنی د سهار په لمانځه شاهدي وهلی کیږي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. او د شپې تهجد وکړه دا ستا لپاره نفل دی لرې نه ده چې ستا رب ته د ستاینې وړ مقام خاوند کړي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. او دعا وکړه چې پروردګاره ما چې چېرته بیا له رښتینولۍ سره مې بوزه او له هر ځایه مې چې باسې له رښتینولۍ سره مې وباسه او له خپل لوري نه یو قدرت زما مرستندوی وګرځوه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. او اعلان وکړه چې حق راغی او باطل له منځه لاړ باطل له منځه تلونکی دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. مونږ دغه قرآن نازلولو په لړ کې هغه څه نازلوو چې د منونکو لپاره خو شفا او رحمت دی مګر د ظالمانو لپاره له زیان نه پرته بل څه نه زیاتوي. وإذا أنعم
مسه الشر كان يئوسا. د انسان دا حال دی چې کله مون پر هغه پیرزوینه کوو هغه مغرور کیږي او شاړوي او کله چې لږ غوندې له کړاو سره مخامخ کیږي نو ناامید کیږي. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې هر څوک په خپل کړن لار عمل کوي اوس په دې ستاسو رب ښه پوهیږي چې څوک پر سمه لار دی. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. دوی لتانه دی روح په باب پوښتنه کوي وایي دا روح زما د رب په حکم راځي خو تاسو له علم نه لږه برخه موندلې ده. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. او ای محمد صلی الله علیه وسلم کوم وغواړو هغه ټول څه بلتان واخلو چې موږ د وحی په وسیله تاسو درکړي بیا به تاسو موږ په مقابل کې کوم لاټړ و نمومي چې هغه بیرته درکړای شي. دا څه چې درکړای شوی دی د خپل پروردگار پر رحمت درکړای شوی دی. حقیقت دا دی چې د هغه مهرباني پر تا ډیره زیاته ده. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وای که انسانان او پیریان ټول لاسونه یو کړي دغه قرآن غوندې کوم شی دراوړلو هڅه وکړي نو را به نشي وړلای ټول یو له بل سره مرسته هم وکړي. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مون په دې قرآن کې خلق په هر ډول وپوهول خو زیاتره خلق په انکار باندې کلک ودرېدل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وی ویل مونږ به ستا خبره تر هغه پورې ونمنو تر څو چې ته زمونږ لپاره ځمکه څیرې او یوه چینه ونه بهوي یا ستا لپاره د خرما او انګورو یو باغ پیدا شي او ته په هغه کې ویالې روانې کړې یا ته پر مونږ باندې آسمان ټوټه ټوټه راوغورځوې لکه چې دعوا کوي یا خدای یو پرښتې مونږ ته مخامخ راولي یا ستا لپاره د سرو زرو یو کور ووسي یا ته آسمان ته وخیږي او ستا په ختلو به هم مونږ باور نکړو تر څو چې ته پر مونږ باندې یو داسې لیکنه نازل نکړې چې مونږ یې ولولو. ای محمد دوی ته ووایه پاک دی زما پروردګار آیا زه له یو پیغام راوړونکي انسان نه پرته بل څه یم؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. کله چې خلکو ته هدایت راغی نو پر هغه باندې له ایمان راوړلو نه هغوی کوم شی منن نه کړل مګر د هغو دغه وینا چې آیا الله بشر پیغمبر لېږلی دی؟ قل لو كان في الأرض ملائكة
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. دوی ته ووایه که په ځمکه کې پرښتې په ډاډې نه ګرځېدلی را ګرځېدلی نو موږ به هرومرو له اسمانه کومه پرښته د هغو لپاره پیغمبر لیږلی وای. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې زما او ستاسې په منځ کې یوازې د یو الله شاهدي کافي ده. هغه د خپلو بندګانو له حال نه خبردار دی او هر څه ویني. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. چاته چې الله لار وښیي همغه لار موندونکی دی او څوک چې هغه په ګمراهۍ کې وغورځوي نو ته به د داسې خلکو لپاره له هغه پرته بل هیڅ ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلی. دغه خلک به موږ د قیامت په ورځ پړ مخې راکاږو ړانده ګونګیان کاڼه. د هغو استوګنځی دوزخ دی. کله چې د هغه د اور تاو سستیږي موږ به یې لا تاو زیاتو. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. دا د هغو دغه حرکت مجازات دی چې هغوی زموږ له آیاتونو منکر شول او وی ویل آیا کله چې موږ یوازې هډوکي او خاورې پاتې شو نو موږ به بیا له سره نوي پیدا کړی شوي را پاڅول شو. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. آیا هغوی په دې غور نه دی کړی چې کوم خدای چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي هغه د دوی غوندې پیدا کولو هرومرو وس لري. هغه د دوی د دوهم ژوند لپاره یوه نیټه ټاکلې ده چې د هغې راتګ یقیني دی خو د ظالمانو دا ټینګار دی چې هغوی به له دې نه انکار وکړي. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه که چېرته زما د رب د رحمت خزانې ستاسې په لاس کې وای نو تاسې به د هغې د لګېدلو له ویرې هرومرو هغه زیرمه کړې ساتلې وای. په رښتیا چې انسان ډېر تنګ زړی یعنې بخیل دی. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. موسی علیه السلام ته 9 نښانې ورکړې وې چې په ډاګه څرګنده یې ښودلې. اوس دا په خپله تاسې له بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړئ چې هغه ورته مخامخ راغلی نو فرعون هم دا ویلي و چې ای موسی زه دا ګڼم چې پر تا هرومرو کوډې شوي دي. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسی د هغه په جواب کې وویل ته ښه پوهېږې چې دغه سترګې پرانیستونکي نښانې د اسمانونو او ځمکې د پروردګار نه پرته بل چا نه دي نازلې کړي او زما ګمان دا دی چې ای فرعونه ستا کم بختي راغلې ده.
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. په پای کې فرعون وپتیاله چې موسی علی السلام او بنی اسرائیل له هیواد نه وشړي، خو موږ هغه او د هغه ملګري یو ځای غرق کړل او له هغه وروسته موږ بنی اسرائیل ته وویل چې اوس تاسو په دې ځمکه کې اوسېږئ، بیا کله چې د آخرت وخت او نیټه پوره شي نو موږ به تاسو ټول یو ځای را حاضر کړو. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. دغه قرآن مون په حق نازل کړی دی او په حق دی نازل شوی دی او ای محمد صلی الله علیه وسلم ته مونږ له دې پرته د بلې وظیفې لپاره نه لېږلی چې څوک دې ومني هغه ته زیری ورکړي او چې څوک دې ونه مني هغه ته اخطار ورکړي. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. او دغه قرآن مون بیلا بیل کړای لېږلی مو دی تر څو چې ته په وقفه خلکو ته واوروي او دا مون د وخت په تناسب په تدریج سره نازل کړای دی. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه خلکو ته وایي چې که تاسو دا ومنئ او که یې ونه منئ کوم کسانو ته چې له دې نه مخکې علم ورکړی شوی دی هغو ته چې کله دا اورول کېږي نو هغوی پړ مخې په سجده لویږي او په لوړه غږ وایي پاک دی زموږ پروردګار د هغه وعده خو پوره کېدونکې وه. د بني اسرائیل مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 11مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 111 مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له 109 آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدلو سره یو د تلاوت سجده واجب کیږي. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. او هغوی پړ مخې په ژړا لویږي او د هغه په اوریدو سره د هغو تواضع لا پسې زیاتیږي. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ای پیغمبره دوی ته ووایه که د الله په ویلو یې وبلئ او که د رحمان په ویلو په هر نامو چې یې وبلئ د هغه لپاره ټولو غوره نومونه دي او خپل لمونځ مو په ډېر لوړ اواز سره کوه او نه په ډېر ټیټ اواز سره، د دې دواړو په منځ کې منځنۍ درجه لهجه غوره کړه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وایه ټوله ثنا ستاینه د هغه خدای لپاره ده چې هغه نه څوک په زوی ولۍ سره نیولی دی، نه په پاچایي کې څوک ورسره شریک دی او نه هغه بېوسې دی چې څوک د هغه ملاتړ وي او د هغه لویي بیان کړه کامله درجه لویي اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثنا او ستاینه الله لره ده چې هغه پر خپل بنده دغه کتاب نازل کړ او په هغه کې کوم کوږوالی پرې نه ښود. قيما لينذر بأسا
بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. د سمو سیخو خبرو ویونکی کتاب ترڅو چې خلکو ته د خدای د سخت عذاب اخطار ورکړي او ایمان راوړونکو نیک عملو ته د دې زیری ورکړي چې د هغو لپاره غوره اجر دی چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي او هغه خلک وویروي چې وایي الله څوک په زوی ولی سره نیولی دی. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. د دې خبرې نه هغوی څه علم لري او نه د هغو پلار نیکه درلود. ستره خبره ده چې د دوی له خولې څخه راوځي هغوی محض دروغ وایي. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. خنو اے محمد صلی الله علیه وسلم خایت په هغو پسې لغم خوړلو نه خپل ځان بایلې ک دوی پر دغه خوونه ایمان را نوړي. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. حقیقت دا دی دا څه وسایل چې د ځمکې پر مخ دي هغه موږ د ځمکې ښکلا ګرځولي دي تر څو چې دوی وازمویو چې په دوی کې څوک ښه عمل کوونکی دی. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. په پای کې له دغو ټولو نه موږ یو هوار ډګر جوړونکي یو. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. آیتان ګیري چې د کهف یعنی څمڅې او رقیم یعنی لوحې خاوندان زموږ له کومو ډېرو حیرانوونکو نښانو څخه وو. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. کله چې څو تنو زلمیانو څمڅې ته پناه وروړه ویې ویل چې ای پروردګاره مونږ په خپل ځانګړي رحمت سره سر لوړي کړه او زموږ چاره سمه کړه. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نو موږ هغوی په هماغه څمڅه کې په غوږونو ټپولو تر اوږدو کلونو پورې په درانده خوب ویده کړل. بیا موږ هغوی را پاڅول تر څو وګورو د هغو له دوو ډلو نه کومه یوه د خپلې استوګنې موده ښه شمېرلی شي. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. موږ د هغو اصلي قصه تا ته اورو. هغوی څو تنه زلمیانو چې پر خپل پروردګار ایمان راوړی و او موږ هغو ته په هدایت کې پرمختګ ور په برخه کړی. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. موږ د هغو زړونه په هغه وخت کې محکم کړل یعنی قوت ورکړ چې کله هغوی پاڅېدل او اعلان یې وکړ چې زموږ رب خو فقط همغه ذات دی چې د اسمانونو او ځمکې رب دی. موږ به له هغه پرته نور کوم معبودان ونه بولو. که موږ دغسې وکړو نو بیخي بابیزه یعنې له سنجش نه لرې خبره به مو کړې وي. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. بیا هغوی په خپل منځو کې سره وویل زموږ دغه قوم خو د کائناتو له رب نه پرته نور په خدای نیولي دي.
دوی د هغو په معبودوالۍ باندې کوم څرګند دلیل ولې نه راوړي نو له هغه چا نه غټ ظالم به څوک کېدای شي چې پر الله دروغ وتړي وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا کله چې اوس تاسو له هغو او د هغو له غیر الله معبودانو څخه خپل اړیکې پرې کړې دي نو زوی فلاني سمڅې ته پناه یوسئ ستاسو رب به پر تاسو د خپل رحمت لمن پراخه کړي او ستاسو د کار لپاره به لارې چارې برابرې کړي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا کتاب هغوی په سمڅه کې لیدلی وای نو داسې به درته ښکاره شوی و چې لمر چې کله راخیږي نو د هغو سمڅه پرېږدي ښي لوري ته تاویږي او کله چې پرېوځي نو له هغو نه کیڼ لوري ته اوړي پرېوځي او هغوی په سمڅه کې دننه په یو پراخ ځای کې پراته دي دا د الله له نښانو څخه یوه ده چاته چې الله سمه لاره وښیي همغه سمه لاره موندونکی دی او څوک چې الله بې لارې کړي د هغه لپاره به ته کوم لارښود سرپرست ونشي موندلی وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا تا به د هغو په لیدلو انګېرلې وه چې هغوی ویښ دي په داسې حال کې چې هغوی ویده پراته وو موږ هغوی په ښي او کیڼ اړخ باندې اړول را اړول او د هغو سپي د سمڅې په خوله کې څنګلې غوړولې ناست وو که تا چېرته په یو کلکشک پټ غوندې هغوی لیدلي وای نو په شاب ورڅخه په تېښته راګرځېدلی وای او پر تا به د هغو له لیدنې نه هیبت ناست وای وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا او په دغه سه حیرانونکې صحنې سره موږ هغوی راپاڅول تر څو په خپلو منځو کې یو څه پوښتنه ګوینه وکړي له هغو نه یو تن پوښتنه وکړه ووایاست څومره ځنډ په دې حال کې پاتې شوي یې نورو ځواب ورکړ ښایي پوره یوه ورځ یا له هغې نه لږ څه کم به پاتې شوي یو بیا هغو وویل الله ښه پوهیږي چې زموږ څومره وخت په دغه حالت کې تیر شو زه یې اوس له خپلو نه یو تن ته د سپینو زرو دغه سکه ورکړئ ښار ته یې ولېږئ او هغه دې وګوري چې تر ټولو ښه خواړه چیرته موندل کیږي له هغه ځایه دې هغه یو څه د خوراک لپاره راوړي او باید چې لږ په هوښیارۍ سره کار وکړي داسې نه وي چې هغه څوک زموږ له دلته استوګنې نه خبر کړي إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا که چیرته د هغو لاس پر مون برشي نو سنګسار به مو کړي یا به مو بیرته په زور خپل دین ته واړوي او که داسې وشول نو مونږ به هېڅکله بری ونشو موندلی وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمر
أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. په دې ډول مونږ ښاریان د هغو له حاله خبر کړل تر څو چې خلک وپوهیږي چې د الله وعده رښتونې ده او دا چې د قیامت ساعت به بې له شک شو به نه راشي. خو لږ شان پاملرنه وکړئ چې کله د غور کولو اصلي خبره دا وه په هغه وخت کې هغو په خپلو منځو کې په دې خبره باندې شخړه کوله چې له دغو اصحاب کهفو سره څه وکړای شي. ځینو وویل پر دوی یو دیوال جوړ کړئ، یوازې د دوی رب د دوی په چاره ښه پوهیږي. خو کوم کسان چې د هغو په چارو برلاسي وو هغو وویل مونږ خو به د دوی پر سمڅې باندې یو مسجد یعنې عبادت خانه جوړه کړو. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ځینې کسان به ووایي چې هغوی 3 تنه وو او 4 د هغو سپی وو او ځینې نور به ووایي چې 5 او 6 د هغو سپی وو. دا ټولې بې ځایه د بې خبرۍ ویناوې دي. ځینې نور خلک وایي چې 7 او 8 د هغو سپی وو. ووایه زما رب ښه پوهیږي چې هغوی څو تنه وو. لږو کسانو ته د هغو صحیح شمیر معلوم دی. نو ته له سطحي خبرې زیات د هغو د شمیر په برخه کې له خلکو سره بحث مه کوه او نه د هغو په باب له چا نه څه پوښتنه کوه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. او یو شي ته مه وایه چې زه به هغه سبا کوم مګر دا چې ورسره ور زیات کړي ووایه ان شاء الله، یعنې که د الله خوښه وه. که په هیره سره د دغه ډول خبره له خولې نه ووځي نو سمدلاسه خپل رب یاد کړه او ووایه هیله ده چې زما پروردګار به په دې معامله کې نیکۍ ته د ډېرې نږدې کړنچارې په لوري ماته لارښوونه وکړي. د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشانه 13مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 110 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 25 آیت څخه اورئ. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. او هغوی په خپل سمڅه کې 300 شمسي کاله پاتې شول، یعنی د اصحاب کهف حساب په شمسي کالونو باندې وو او د قمري کال په حساب دوی 9 کاله زیات کړل، یعنی چې هغه د دواړو حسابونو ترمنځ فرق دی. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. توه الله د هغو د استوګنې په موده ډیر ښه پوهیږي. د آسمانونو او ځمکې ټول پټ حالات همغه ته معلوم دي. هغه څومره ښه لیدونکی او اوریدونکی دی. د ځمکې او آسمان د مخلوقاتو هیڅ خبر اخیستونکی له هغه پرته نشته او هغه په خپل حکومت کې څوک نه شریکوي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ای محمد، ستا د پروردګار له کتاب نه چې څه تاته وحی کړی شوي دي هغه چې څنګه دي همغسې واوروه. د هغه په کلام کې بدلون نشته او ته له ده نه پرته د پناه ځای نشي موندلی. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. او خپل زړه د هغو خلکو په ملګرتیا ډاډه کړه چې د خپل روزونکي پالونکي واکوال د خوښۍ غوښتونکي سبا او ماښام هغه ته بلنه ورکوي او له هغه نه هېڅکله سترګې مه اړوه. آیا ته د دنیا ښکلا خوښوې؟ د یو داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه مونږ له خپل یاد نه غافل کړی دی او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او د هغه کړنلاره په افراط او تفریط باندې ولاړه ده. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. په ډنګ پیلي ووایه چې دغه حق د ستا د رب له لوري. اوس که د چا زړه غواړي ودې مني او که د چا زړه غواړي منکر دي شي. موږ د انکار کوونکو ظالمانو لپاره داسې یو اور تیار کړی چې د هغه پردو هغوی ایثار کړي دي. هلته که هغوی اوبه غواړي نو په داسې اوبو سره به د هغو غوښتنې وپاللی شي چې د تیلو د ځوښا غوندې به وي او د هغو مخونه به وریځ کړي وسوځوي. ډېر ناکاره څښاک او ډېر ناوړه استوګنځی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. پاتې شول هغه کسان چې ویمني او ښه عملونه وکړي نو دا یقیني ده چې موږ د نیکوکارانو اجر نه ضایع کوو. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. د هغو لپاره تل سمسور باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړی شي. د نریو ورېښمو اطلسو او مخملو شنې جامې به واغوندي او د هسکو بالښتونو ته به تکیه وهلي کیني. ډېر ښه اجر او د لوړې درجې هستوګنځی. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته یو مثال وړاندې کړه. دوه تنه وو. له هغو نه یو ته موږ د انګورو دوه باغونه ورکړل او د هغو چارچاپیر مو د خرماو د ونو قطار جوړ کړ او د هغو په منځ کې مو کرونده پیدا کړه. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. باغونه ښه راز سمسور شول او په باندېولو کې یو بڅری کموالی هم را نه وست. دننه په هغو باغونو کې مونږ یوه ویاله وبهوله او هغه ته ښه حاصلات ورکړل. د دغو شیانو په میندلو یوه ورځ هغه خپل ګاونډي ته په خبرو اترو کې وویل زه له تا نه زیات شتمن یم او له تا نه زیات قوي کسان لرم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة
ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بیا هغه خپل باغ ته ننوت او د خپل نفس په حق کې تیری کوونکی شو. وی ویل زه دا نه ګڼم چې دغه شتمني به یو وخت فنا شي او زما باور نشته چې د قیامت ساعت به کله راشي. بیا هم که کله د خپل رب حضور ته زما ورګرځېدل شول نو ارومرو به له دې نه هم زیات شاندار ځای ومومم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. د هغه گاونډي په خبرو اترو کې هغه ته وویل آیا ته په هغه ذات کافر کیږي چې هغه ته له خاورې او بیا له نطفې څخه پیدا کړي او ته یو بشپړ سړی جوړ کړي؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. پاتې شوم زه نو زما رب خو همغه الله دی او زه له هغه سره هیڅوک نه شریکوم. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. او کله چې ته خپل باغ ته ننوتلې نو په هغه وخت کې ستا له خولې نه دا ولې راونوتل چې دا همغه شی دی چې خدای غوښتی دی، پرته له خدای بل قدرت نشته. که ته ما په مال او اولاد کې له خپله ځانه ټیټ وینې نو لرې نه ده چې زما رب ما ته ستا له جنت یعنې باغ نه ډېر غوره را په برخه کړي او ستا په باغ باندې له اسمانه کوم آفت راولېږي چې په هغه سره هغه سپیره ډاګ جوړ شي یا د هغه اوبه په ځمکه کې پرېوځي او بیا ته هغه په هیڅ شان راو نشي ویستلی. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. په پای کې داسې وشول چې د هغه ټوله میوه تباه شوه او هغه د خپلو انګورو باغونه په څپرو باندې چپا غورځېدلي ولیدل. په خپل لګښت باندې چې په هغه باغ کې کړی و لاسونه یو په بل ومخل او ویل چې کاشکې ما له خپل پروردګار سره څوک شریک نه وای ګڼلی. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. د الله په پرېښودلو سره داسې ونشول چې له هغه سره کوم لښکر اوسي چې له هغه سره یې مرسته کړې وای او نه هغه دا وکړای شول چې په خپله د دغه آفت مخه ونیولی شي. په هغه وخت کې څرګنده شوه چې د کارسازي واک برحق خدای لره دی. پیرزوینه همغه بهتره ده چې هغه یې وکړي او عاقبت همغه ښه دی چې هغه یې وښي. د الکهف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شانه 13مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 110 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 45 آیت څخه اورئ. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. او ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته د دنیا د ژوندانه حقیقت په دې مثال سره وپوهوه چې نن موږ له اسمانه اوبه وورولې نو د ځمکې شنیلی ښه زرغون شو او سبا همغه شنیلي بوس شول چې بادونه یې په هوا وړي
الله په هر څه باندې قادر دی. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دغه مال او دغه اولاد یوازې د دنیوي ژوندانه یوه موقتي ښکلا ده. په اصل کې خو پایښت لرونکي نیکۍ ستا د رب په نزد د نتیجې په لحاظ سره ډېرې غوره دي او په همغو پورې ښې هیلې تړل کېدی شي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اندېښنه د هغې ورځې په کار ده چې کله مونږ غرونه وخوځوو او ته ځمکه بیخي له غړه ومومې او مونږ به ټول انسانان په دغه ډول تر محاصرې لاندې راټول کړو چې له مخکنیو او وروستنیو نه یو به هم پرې نږدو. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. او ټول بستا د رب حضور ته لیکي وړاندې کړای شي. دا دی وګورئ راغلی که نه تاسې مونږ ته په همغه شان لکه چې مونږ تاسې لومړی ځل پیدا کړي وئ. تاسې خو دا ګڼلې وه چې مونږ ستاسې لپاره د کومې وعدې وخت نه دی ټاکلی. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. او د عملنامې کتاب مخې ته کېښودل شي. په هغه وخت کې به ته وګورې چې مجرمان به د خپل ژوند د کتاب ثبت شوو چارو نه ویریدونکي وي او ویونکي به وي چې های زمونږ بده بخته دا څنګه کتاب دی چې زمونږ هیڅ وړوکی غټ حرکت داسې نه دی پاتې چې په دې کې درد شوی نه وي. هر څه چې هغوی کړي وو هغه ټول به خپلې مخې ته حاضر ومومي او ستا رب به پر هیچا یو بڅری ظلم ونه کړي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. یاد کړه چې کله مونږ فرښتو ته وویل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ نو هغوی سجده وکړه خو ابلیس ونه کړه. هغه له پیریانو څخه و ځکه د خپل رب د حکم له منلو نه ووت. اوس آیا تاسې له ما څخه پرته هغه او د هغه زوجات خپل سرپرستان نیسئ په داسې حال کې چې هغوی ستاسې دښمنان دي؟ ډېره ناوړه بدله ده چې ظالمان یې غوره کوي. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. ما د اسمانونو او ځمکې د پیدا کولو په وخت کې هغوی نه رابللي او نه مې په خپله د هغو په پیدایښت کې هغوی شریک کړي وو. زما دا کار نه دی چې ګمراه کوونکي خپل مرستیالان وګرځوم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. او دغه کسان به په هغه ورځ څه وکړي چې د دوی رب دوی ته ووایي چې اوس هغه هستۍ راوبلئ چې هغه مو له ما سره شریکان ګڼلي وو. دوی به هغه وبلي خو هغوی به د دوی مرستې ته رانشي او مونږ به د هغو په منځ کې د تباهۍ همدا یوه کنده شریکه کړو. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ټول مجرمان به په هغه ورځ اور وویني او وبانګېري چې اوس هغوی پکې لوېدونکي دي او هغوی به له هغه څخه د ژغورل کېدو هیڅ د پناه ځای ونه مومي. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من
كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. مون په دې قرآن کې خلق په هر ډول وپوهول خو انسان ډیر زیات جګړه مار دی. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هغه ته چې کله هدایت راغی نو د هغه لمنلو او د خپل رب له حضور څخه له بخښنې غوښتلو نه هغوی څه شي منع کړل. له دې پرته نور هیڅ نه دي چې له هغو سره همغه څه وشي چې له مخکنیو قومونو سره شوي دي یا دا چې هغوی عذاب مخامخ راتلونکی وویني. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. مون پیغمبران له دې کار نه پرته د کوم غرض لپاره نه لیږو چې هغوی د زیری ورکولو او اخطار ورکولو دنده سرته ورسوي. خو د کافرانو حال دا دی چې هغوی د باطل وسله راخیستې د حق د ټیټساري ښودلو هڅه کوي او هغوی زموږ آیاتونه او هغه اخطارونه چې ورکړل شول ټوکې ګڼلي دي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. او له هغه چانه غټ ظالم بل څوک دی چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په اورولو نصیحت وشي او هغه ورڅخه مخ واړوي او هغه ناوړه عاقبت هیر کړي چې د هغه سرشته د ځان لپاره په خپل لاسونو سره کړی ده. کوم کسانو چې دغه کړن لار کړی ده د هغو پر زړونو مون داسې پوخه چولای دی چې نه پرېږدو هغه د قرآن په خبرو وپوهیږي او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی. تکه هغوی هر څومره د هدایت خواته وبلي هغوی به په دې حالت کې هیڅ کله سمه لاره ونه مومي. وربك الغفور ذو الرحمة لم يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. ستا رب خورا بخونکی او رحم کوونکی دی. هغه که د دوی په کړو وړو باندې د دوی مؤاخذه کول غوښتلی نو سم د لاسه به یې عذاب لیږلی وای خو د دوی لپاره د وعدې ونې ټاکل شوې ده او دوی به له هغې نه د ځان ژغورلو او تېښتې هیڅ لاره ونه مومي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. دا په عذاب اخته شوي کلي ستاسې تر نظر لاندې موجود دي. دوی چې کله ظلم وکړ نو مونږ دوی هلاک کړل او د دوی هر یو د هلاکت لپاره مونږ نیټه ټاکلې وه. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. دوی ته لږ هغه قصه واوروه چې موسی علیه السلام ته پیښه شوې وه. کله چې موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته ویلي و چې زه به تر هغه خپل سفر پای ته ونه رسوم تر څو چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو حتی ونه رسیږم که نه نو زه به تر ډېره وخته پورې همداسې روان یم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نو کله چې هغوی دواړه د هغو دواړو سیندونو د یو ځای کېدو حتی ورسېدل نو له خپل ماهي نه غافل شول او هغه په داسې شان په سیند کې لاړ لکه چې کومه پخه لاره جوړه شوې وي. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وړاندې چې لاړل موسی علیه السلام خپل خدمتګار ته وویل راوړه زموږ سباناری د نن ورځې په سفر کې خو موږ ډېر زیات ستومانه شوي یو.
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. خدمتګار وویل تا ولیدل دا څه وشول؟ کله چې موږ د هغه کټ سره دمه جوړه کړې وه په هغه وخت کې ماهي ته زما پام نشو او شیطان زه داسې په غفلت کې واچولم چې تا ته د هغه یادول راڅخه هیر شول. ماهي خو په عجیبه ډول ووت په سیند کې لاړ. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. موسی علیہ السلام وویل مونږ خو د همدې په لټه کې وو. نو هغوی دواړه په خپلو پلونو قدم په قدم په شا ستانه شول او هلته هغوی زموږ له بندګانو څخه یو بنده وموند چې هغه مونږ په خپل رحمت سرلوړی کړی او له خپل لوري نه مو یو خاص علم ور په برخه کړی. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی علیہ السلام هغه ته وویل آیا زه له تا سره پاتې کېدای شم تر څو چې ته ما ته هغه علم را زده کړې چې تا ته درښودل شوی دی؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه ځواب ورکړ ته له ما سره صبر نشې کولی. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. او له کوم شي نه چې ته نه یې خبر پر هغه څنګه صبر کولی شي؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسی علیہ السلام وویل ان شاء الله تبه ما صبر کوونکی بیا مومي او زبه په هیڅ چاره کې ستا له امر نه سر ونه غړو. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. هغه وویل ښه ده که ته له ما سره ځې نو له ما څخه د هیڅ خبرې پوښتنه مه کوه تر څو چې ما په خپله د هغې یادونه درته نه وي کړي. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نو بیا دواړه وخوځېدل تر دې پورې چې کله هغوی په یو کښتۍ کې سپاره شول نو هغه په کښتۍ کې سوری وکړ. موسی علیه السلام وویل ته په دې کې د دې لپاره سوری وکړ چې د کښتۍ سپرلۍ غرقه کړي؟ دا خو تا ډېر سخت حرکت وکړ. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. هغه وویل ما تا ته نو ویلي چې ته له ما سره صبر نشې کولی؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. موسی علیه السلام وویل په هیره مې مه نیسه زما په برخه کې ته لږ غوندې له سختۍ نه کار مه اخله. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بیا هغوی دواړه لاړل تر دې پورې چې له یوه هلک سره مخامخ شول او هغه سړي هغه وواژه. موسی علیه السلام وویل تا یو بېګناه وواژې په داسې حال کې چې هغه څوک نه ووژلي. دا کار خو دې ډېر بد وکړ.